السلام علیکم سلامونه مې واهلي ملګرو عرفان یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د بیوټیفول اورکزۍ کې نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به د خبر هاخوا نوالي او د خپلو ملګرو سره د واتساپ په لاره او د فیسبوک په لاره هم شیر کړئ چې هغو ته هم خبر هاخوا نوالي. او نن په پروګرام کې د نصیر قمر صاحب له طرفه ستاسو ته زه یو غزل ډالۍ کوم. نصیر قمر صاحب وایي چې دیوا ځان سره بلا د ارمان قبر ته وړمه، دیوا ځان سره بلا د ارمان قبر ته وړمه، زه کله کله شپه د خپل جانان قبر ته وړمه. ته ورشه د اختر شپه د نکریزې ورلی اوسه، ته ورشه د اختر شپه د نکریزې ورلی اوسه، زه ځمه زه ډالۍ ورته ګلان قبر ته وړمه او ما خپلې جنازې له اوږه پکې ورکړي، ما خپلې جنازې له اوږه پکې ورکړي، ما داسې خوب لیدلی دی چې ځان قبر ته وړمه. نور بس دی خدایه بس دی د اوږو نه خو دې خلاص کړم، نور بس دی خدایه بس دی د اوږو نه خو دې خلاص کړم، تر څو به پې نختر نختر ځوانان قبر ته وړمه. حیوان چې مړ حیوان په لار کې ګوري لار پرېږدي، حیوان چې مړ حیوان په لار کې ګوري لار پرېږدي، دا زه خو یو انسان یم چې انسان قبر ته وړمه. او نصیره په لټون کې د جنان مې ویښته سپین شول، نصیره په لټون کې د جنان مې ویښته سپین شول، ښکارېږي د وصال به یې ارمان قبر ته وړمه. د نصیر قمر صاحب له طرفه ستاسو ټولو مینهوالو ته دا ډالۍ ده او زه د نصیر قمر صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې په دومره مصروفه حالاتو کې هغه موږ له غزل تیاروي. زه د هغه یو جهان مننه کوم. د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ چې هر ځای یې ښاد اوسئ او آباد اوسئ.